چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام د الله تعالی په حکم سره ذبح کاو نو چاقوی ورته پستونی باندې ایښې وه او کله چې اسماعیل علیه السلام پوه شو چې زما په عوض کې فدیه راغله د جنت نه په سر راغی نو وی ویلې الله اکبر ولله الحمد. نو دینه دا معلومه شو چې سړی به په متوسط آواز کې وایي ډېر چیغې به نه وهي او ښځه به په پټه باندې وایي. طریقه د دې دا ده الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اما بعد ما هر چشنی دیم خواندیم فراموش کردیم الا حدیث یارا کی تکرار می کنیم. زما د اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو رب العالمین جل جلاله دې زمونږ او ستاسو د ټولو په ګناهونو باندې د عفو قلم راکاږي. عزتمندو یو ځل بیا هم د دې مبارک ورځې د فضائلو په باره کې یو بل عمل چې هغې ته قرباني ویلی شي د هغې قربانۍ په اړه یو څو خبرې یو څو مسائل د فقهاو د تشریح نه باید چې موږ او تاسو هغه یاد ولرو. دا دې دپاره چې یو انسان قرباني کوي د هغې قربانۍ په اړه به دی دا نیت به لري چې په دې باندې زه د رب العالمین جل جلاله رضا اخلم و بس. بله دا ده چې دا زما د رب حکم دی او د رب حکم یو انسان که په زور وي که په رضا وي لازمه ده پې کوي وی خو چې په رضا باندې وشي نو ثواب به پې الله ورکړي. راځو دې خبرې ته چې په دې شپو ورځو کې چې هغې ته تکبیرات تشریق وایي دا هم ضروري خبره ده. تکبیرات تشریق څه ته وایي؟ دا د عرفې د ورځې نه شروع کیږي یعنی نهم د ذوالحجې نه شروع کیږي د سبۍ مانځه نه تر 14 د ذوالحجې د مازدیګره پورې 23 منځونو کې یعنی هر منځ پسې که دا سړی مقیم وي که مسافر وي که په ښار کې اوسیږي که په بانډو کې اوسیږي که نارینه وي که ښځینه وي هر فرض عین مانځه نه وروسته فوراً زر تر زره یو دفعه تکبیرات تشریق ویل واجب دی. دومره فرق دی چې سړی به په متوسط آواز کې وایي او ښځه به په قلاره وایي. علماء لیکلي دي وقال الحسکفي رحمه الله ويجب تکبیر التشریق. علامه حسکفي صاحب چې زمونږ په احنافو کې مشهور عالم دی
هغه واجب ده تکبیرات د تشریق ویل فی الاصح للامر به په دې باندې امر شوی دی او صحیح خبره ده مرتن یوزل و ان زاد علیها یکون فضلا که زیاد شنو خیر ده علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرمائی صفته طریقہ دے دادا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ووجه دادا هو المأثور عن الخلیل دادا ابراہیم علیہم الصلاة والسلام چی خلیل اللہ ورتوی دادا غین پا دی امت کے پاتے دے صاحب د بحر الرائق او صاحب د شامی او ورسره نور کتابونو دا ذکر کړي چې کله حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام خپل زوی حضرت اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی په حکم سره ذبح کاو نو چاقوی ورته پښتنی باندې خوا حضرت جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی په حکم سره د حضرت اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام په فدیه کې د جنت نه پسر راوسته کله چې حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام د پورته نه ابراهیم علیہ السلام ولید چې د زوی پستونی باندې چاقوی خېده نو ویره ور سره پیدا شو چې اسنه زمارات لو پور ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام د خپل بچی ستونه پریک نکی نو دغه وخت کې وای د دې په ژبه دا کلمات راغله چې الله اکبر وای کله چې حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ولید نو ابراہیم علیہ السلام اویل لا الہ الا اللہ واللہ اکبر او کله چې اسماعیل علیہ السلام پوه شو چې زما په عوض کې فدیه راغله د جنت نه پس راغی نو وی ویل الله اکبر وللہ الحمد نو الله تعالی ته دا کلمات دومره خوښ شو چې تر قیامت پورې په مسلمانانو باندې په ایام التشریق کې دا واجب وګرځاوه علماء لکی قال ابن عابدین الشامی رحمه اللہ دیزی کی خبر کی هو المأثور عن الخلیل دیموی و اصله ان جبریل علیہ الصلاة والسلام لما جاء بالفداء خاف العجلة على ابراہیم فقال اللہ اکبر فلما رآه ابراہیم علیہ الصلاة والسلام قال لا الہ الا اللہ واللہ اکبر فلما علم اسماعیل الفداء قال الله أكبر ولله الحمد كذا ذكر الفقهاء رد المحتار على الدر المختار باب العيدين كذا العناية شرح الهداية نو د دې ابتدا دغه ځنه شوی و په دې ویل کې بیا فقهای کرام هم خبره کوي څنګه به وای کله به وای نو فقها لکی وقال بوجوبه فور كل فرض مطلقا ولو منفردا او مسافرا او امرأة ویلی ضرور دی فرض مانزه پس دستی او دا دې د پاره چې په دې باندې د ټولو علماو د مسلمانانو اتفاق دی نو ترتیب دغه دی چې د فرض مانزه پسې به فورن وایي سړی به په اوچت आवाज باندې وای درمیانه ډیر چیغي بنوي او زنانه به په ښکته आवाज کې وای ډیر خلک په دې غفلت کې پراته دي نه وای دا تکبیرونه او کسوږي وای نو هغه په پټه باندې وای لہذا مسله دا چې دا په اوچت आवाज باندې درمیانه आवाज سره به وای فقها لیکلي دي لکن المرأه تخافت خزه چې دنو دا په دې کې پټواله کوي په قلاره به وای لأن صوتها عورة زکا آواز عورت ته نو هغه به په قلاره باندې وای نو دینه دا معلومه شو چې سړی به په متوسط آواز کې وای ډیر چیغي بنوي او خزه به په پټه باندې وای او پیری پکار دے سو دفعه به باید چې سړی وای یو دفعه دوا درې سلور د علماء کرامو د مشهور او مختار قول موافق تکبیرات تشریق یو دفعه ویل واجب دي درې دفعه واجب نه دي ویل یو دفعه پکار دي اوس که چا زیات ویل نو بیا بعض علماء لک سخت لیداغي وی کدرې دفعه چا ویل نو دا سنت طریقې نه خلاف ده او بعض علماء کرامو درې دفعه ته افضل ویل ده مسله دا چې راجح قول دا چې یو دفعه دی ویل شي او که چا زیات ویل نو جایز ده د دوانو قولینو
اتفاق په دې خبر راځي ځکه علامه حسکفي صاحب هم لیکلي و ان زاد علیها یکون فضلا او بعض علماء چې ویلي دي چې ان الاتيان به مرتين خلاف السنه نو هغه واره کې بیا علامه ابن عابدین صاحب وایي قلت وفي الأحكام عن البرجندي ثم المشهور من قول علمائنا أنه يكبر مرة وقيل 3 مرات نو مسألة آسانه شوا یو دفعه ویلی شي او زیات ویلی شي خو یو دفعه واجب دی او زیات ته واجب نشي ویلی رد المحتار على الدر المختار نو داغه منظومیانه خبره وا اوس وایو به څه وخت کې علماء لیکي و اما محل ادائه فدبر الصلاه محل داده زید داده چې کله فرض منځو کې دستی متصل به وي ځکه زرته زره به وي من غير ان يتخلل ما يقطع حرمه الصلاه حتى لو قهقها او احدث متعمدا او تكلم عامدا او ساهيا او خرج من المسجد أو جاوز الصفوف في الصحراء لا يكبر لأن التكبير من خصائص الصلاة حيث لا يؤتى به إلا عقيب الصلاة دی وی چې ویل به دسی وی چې دستی فرض منځ اوکي دستی به ورپسې وي ځکه دسی یو سیز رانه شي چې هغه د منځ او د دې ترمنځ خلل واقع شي لکه خندا کول یو سړی مانځنه پس پخ 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 و خندل بیا وی تکبیرات به نه صاحب وخت تیر شو یا خبرې وکړلې قصدن بیا هم وخت تیر شو یا ځان بیا اودسه که هم وخت تیر شو یا د مسجد نه ووته بیرونې وای نه او یا صفونه مات کړه ځکه دا هغه څیزونه دي چې دې سره د مونځ توجه خرابېږي دغه وجه ده چې صاحب د فتاوی هندیه لیکلي وینبغي ان یکبر متصلا بالسلام حتى لو تکلم او احدث متعمدا سقط که چا خبرې وکړلې یا ځان بیا اودسه که یا بیا اودسه شو نو بس دا مونځ د دې د تشریع د تکبیرات تشریق او د ترمنځ جدایي راوړله بس ساقط شو نو د فرض مانځ نه بعد د متصل ویلی شي او الفاظ هغه دي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد یو مسله بل د کچیرته چانه پدې کې منځونه قضا شو ابس کوي نو دی وای چې کله یو انسان د دې منځونو قضا را ګرځي پم دې کال یا متشریق کې مثال په توګه باندې منځ قضا شته بیا دا را ګرځي خو دغه ورځ شپې شروع دي ایام تشریق لا ختم نه ده نو هغه پسې هم تکبیر وی ځکه چې د منځ قضا را واړول تکبیرات هم بوي او کچیرته دا ورځ تیرې شولې او بیا قضا را ګرځون بیا په باندې ایام تشریق کې ایام تشریق نه غیر تکبیرات تشریق په بیان نشته او کچیرته په دې ورځو د ایام تشریق کې د نور منځونو قضا را ګرځي د نور وخت منځونو پاغه کې بیا په باندې تکبیرات نشته کله امام نه تکبیر تشریق پاتې شي نو سکه مقتدی او بیا سکه مقتدی به وای ښا امام ته په تمکیږي نه علامه حسکفی صاحب وای وياتي المؤتم به وجوبا وان تركه امامه لادائه بعد الصلاه یادلته یو واقعا ذکر کوي امام ابو یوسف رحمت الله علیه فرمای صلیت بهم المغرب یوم عرفه فسهوت ان اكبر فكبر بهم ابو حنیفه رحمه الله نو مقتدی به وای د اختر مانځنه پس څنګه ده بعضی خلک وای چې دا نه ده پکار بعضی وی خیر ده نو پدې ځکه زمو فقهای ولا باس به عقب العيد لأن المسلمين توارثوه فوجب اتباعهم وعليه البلخيون د بلخ علماء ټول په دې متفق دي چې هغه دې په سیوای اگر که بعضی فقهاو زمون لیکلي چې نه به وي خدا می صرف دې د پارویل جګړه نه د پکار نو یو پیره پوښتنه تواس سره ویل دا واجب دي نو صاحبین امام ابو یوسف رحمت الله علیه او امام محمد رحمت الله علیه داغه په نسبت تکبیرات تشریق د نهم ذوالحجینا یعنی د عرفه د ورځې د سحر مانځنه پس شروع کیږي او تر 14 د ذوالحجې د مازیګر مانځه پورې 23 منځونه کیږي هر فرض مانځنه پس یو دفعه پوښتنه واسره ویل واجب دي او مفتابه قول د صاحبانو د پم دی باندې سبا فتوا هم ده د دې وجنا
صاحب د هندییم وی اما صفته فإنه واجب دے دا علامہ کسانی رحمت اللہ علیہ په خپل کتاب بدایع الصنایع کې په دې مسلې باندې په تفصیل سره ورغلی دی دوانو طرف ته دلایل ذکر کړي د امام صاحب او د صاحبین صاحب د بدایع الصنایع علامہ کسانی رحمه الله فرمایي اتفق شيوخ الصحابة نحو عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عنهم على البداية بصلاة الفجر من يوم عرفة وبه أخذ علماؤنا في ظاهر الرواية اتفاق دے دو کبار صحابه کرامو چاغیبا دا د عرفه دوره سبعین شروع کو چې دا غي د جملې نه عمر دی علي دی عبد الله بن مسعود دی عائشه بی بی رضی الله عنهم دوی به شروع کو د عرفه دوره سبعین مونږه تاسو شروع کو البته په ختم کې اختلاف دی چې ختمه به کله واختلفوا في الختم په ختمولو کې اختلاف دی قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يختم عند العصر من يوم النحر يكبر ثم يقطع ابن مسعود سے فرمایل چې دا به مازیګر مانځه پورې د ورځې د اختر دا بوای بیا به قطع کې نو سو منځونه شو وذلك 8 صلاه اتمنځونه شو وبه اخذ ابو حنیفه رحمه الله ويدقي مسئله اخذ امام ابو حنیفه سے ابن مسعود سے ابن کړه ده هغه مدقه رایه ده چې دا به د اختر د مازیګر پورې ویل کیږي وقال علي رضي الله عنه يختم عند العصر من آخر أيام التشريق فيكبر ل23 صلاة وهو إحدى الروايتين عن عمر رضي الله عنه وبه أخذ أبو يوسف ومحمد حضرت علی سے ابو ادریویش منځونه کې به او یو روایت د عمر سے ابن ذکر کړي نو صاحبانو دغه قول دا راټینګ کړی دی نو دوه دلایل هغه ذکر کړي اوږد بحث په کړی دی خو صرف د دې د پاره چې زمونږ استاد ذهن کې دا مسله کینی دا مې ذکر ک نو کوشش به دا کوي چې دا درنه پاتې نشي بل په دې کې د ټولو نه یو قوي عمل هغه دا دی چې قرباني به دې کې کولی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې د دې په هر یو وخت باندې تاسو ته ثواب دی رب العالمین جل جلاله قرآن شریف کې وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته امر کوي فصل لربک وانحر منس کوا عبادت کوا د خپل پروردگار لپاره قربانی کوا بل ځکه الله تعالی فرمایي ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب چا چې تعظیم وکړه نو خدای الله تعالی نو یقینا دا دلیل پدې دی چې د دوی زړه کې تقوا شته او قربانی په شعائر الله کې داخله ده ځکه الله تعالی فرمایي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير د قربانی ساروی موږ تاسو د پاره د الله تعالی د دین نخي ګرځولې دي په دې کې تاسو د پاره ډیر خیر دی او د شاعر الله تعظیم خو واجب ده نو د قربانی د ساروی تعظیم او ادب او احترام وکړي علماء لیکي د قربانی اهمیت اندازه تاسو د دین معلومه ولې شي چې د قران مجید په اتو سوراتونو کې الله تعالی د قربانی او د دې متعلق احکام پورې او د دې فلسفي پورې هغه بحث کې مختلف امتونو هغه واقعات دلته ذکر کړي او زمونږ استاد په دې امت کې قوی نه ګرځول شوی ده الله تعالی فرمایي ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام منگ دار امت د پارا قربانی مقرر کړي دي د پارا چې الله تعالی دوی تکم ساروی ور کړي پاغي باندې د الله تعالی نوم یاد کې د ذبح په وخت کې په دې آیت کې د منسکن مراد قربانی کول دي محققین او مفسرین په خپل کتابونو کې د دې وضاحت ذکر کړی دی چې منسک څه ته وایي الجامع لاحکام القرآن تفسیر قرطبی کې امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائے ولکل امت جعلنا منسکا دلتا فرمائے والمنسک والذبح واراقت الدم وإذا مراد قربانی دا کم وقت چوینی تو یوئی امام مجاہد رحمہ اللہ فرمائے یقال نسک اذا ذبح
ينسك نسكا والذبيحة نسيكة وجمعها نسك. لکه الله تعالی بل ذکر فرمای او صدقه او نسک. نو د دې وجنه علماء کرامو ذکر کړی دي د دې د پاره چې زمونږ استاد په ذهن کې دا خبره کینی. نور ډېر کتب ذکر کړي خدای او ورته کافی. دویمه دا د قربانی ساروی ته په عربي کې اضحیه وای او په اصطلاح کې د اضحیه تعریف علامه زیلعی رحمه الله کړی دی چې دا اضحیه څه ته وای. اسم لحيوان مخصوص بسن مخصوص يذبح بنية القربة في يوم مخصوص عند وجود شرائطها وسببها. وی اضحیه نوم د هغه مخصوص حیوان دی چې د مخصوص عمر والا وي. لکه موږ تاسو قربانی ساروي کې عمر وایو. د سیرلی د پاره یو کال، د پسه د پاره یو کال، که چېرته لمور وي شپږ میاشتې نه د کال ښکاري نو په هغې باندې کېږي. او د غواګانو د پاره 2 او د اوښانو د پاره 5 کاله. نو مخصوص عمر شو کنه بسن مخصوصن. او د شرایط او سبب موجودېدو په وخت کې په مخصوص وخت کې د الله تعالی د رضا د پاره ذبح کولی شي. فی یوم مخصوص، په هغې ورځې مخصوص. نو هغه د اختر 3 ورځې دي. نو د دې وجې نه د قربانۍ مشروعیت د قرآن عظیم الشان نه صراحتاً ثابت دی. الله تعالی فرمایي فصل لربک وانحر، پس ته مونځ وکړه د خپل رب، د رب د پاره مونځ کوه او قرباني وکړه. حضرت حسن رحمه الله د دې آیت په تفسیر کې داسې فرمایي صلات یوم النحر ونحر البدن، یعنی د صلات نه مراد د اختر مونځ دی او د نحر نه مراد قرباني ده. او نور مفسرینو هم په دې آیت کې د صلات نه مراد د غټ اختر مونځ اغستی دی او د نحر نه مراد قرباني اغستی ده. تفسیر جلالین هم ذکر کړي دي فصل لربک، ای وای دا د غټ اختر مونځ دی. وانحر نسکک، قرباني خپل. اکرمه رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د دې نه مراد د غټ اختر مونځ دی او قرباني ده. نو معلومه شوه چې د قرباني حکم الله تعالی کړی دی. ذکر رب العالمین جل جلاله قرآن عظیم الشان کې مسلمانانو د پاره طریقه ښیي. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے پیغمبر ته ورته وایي چې بېشکه زما مونځ، زما قرباني، زما ژوند او زما مرګ دا هر څه د الله تعالی د رضا دپاره دي چې هغه پالونکی د ټول مخلوق دی. په دې آیت کې هم د نسک نه مراد قرباني ده. وای دا څه وجه ده چې مانځه سره یو ځای قرباني ذکر که. په دې آیت کې دواړه یو ځای ذکر کړي دي، ان صلاتي و نسکي، یا مخکې فصل لربک وانحر. وای وجه دا ده چې یو بدني عبادت دی یو مالی عبادت دی. نو بدني عباداتو کې د ټول نه بهتر عبادت چې دی هغه مونځ دی، او په مالی عباداتو کې د ټول نه بهتر عبادت قرباني ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خپل قرباني کوله، قولی او فعلی دوانه ثابت دی. یعنی رسول الله مبارک په خپل لاسونو مبارک باندې قرباني کړې ده. او په ډېرو قولی احادیثو کې د قرباني ذکر هم شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک قرباني په خپل هم کړې ده او ټول امت ته په دې باندې امر هم کړی دی چې تاسو قرباني وکړئ. د دې قرباني حکم څه دی؟ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای په هر عاقل بالغ آزاد او مقیم او صاحب نصاب چې هغه خاوند نصاب مسلمان نارینه او ښځینه باندې قرباني واجب ده. وی وجه دا ده رسول الله مبارک مدینه منوره کې 10 کاله تیر کړه، هر کال قرباني کوله او امت ته د دې تایید کړی دی، لہذا قرباني واجب ده. زمونږ احناف ورته واجب وایي. د قرباني په وجوب باندې ډېر دلایل دي. یو دا غي نه دا مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمایي ومما يدل على الوجوب مواظبته عليه الصلاة والسلام 10 سنين مدة اقامته بالمدینه. وی وجه دادا وجه د وجوب دادا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 کاله مدینه منوره کې پاتې شوی قرباني کړې ده. نو یو عمل چې رسول الله مبارک د سیا همیشه کې نو هغه ته د قرباني د وجوب علما قائلین ډېر دلایل د وجوب د پارشتا. دا غي نه یو دادا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره کې هر کال پابندۍ سره قرباني کړې ده.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی، روایت ترمذی شریف دے، مسند احمد ہم ذکر کرے، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنہ. رسول اللہ مبارک دے ہجرت نہ بعد مدینہ منورہ کے 10 کال پاتے شوے دے، اور ہر کال برسول اللہ مبارک قربانی کولا. حجۃ الوداع پا موقع باندے رسول اللہ مبارک 10 اوخانو قربانی ورکڑے. مسلم شریف کی روایت موجود دے، پاغی کی دا ذکر شتا چی پا حجۃ الوداع کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک 10 اوخانو قربانی ورکڑے دا. پا بعض روایتونو کی تفصیل ذکر شوے دے چی 3 اوخان نبی علیہ السلام دا زان سر راوستلیو، او 10 اوخان حضرت علی کرم اللہ وجہو دا یمن زان سر راوستلیو. دلتا دا یو معجزے بیان تفسیری کبیر ذکر کری دی چی پا حجۃ الوداع کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اوخان ذبح کر. پا دی کی دیر نبی علیہ السلام پا خپل لاس مبارک بانے ذبح کر. خود تعجب خبر دادا و معجزہ دادا چی ار یو اوخ بد بل اوخ نرامخ کی دا دی دا پارا چی اول ما ذبح کی دا رسول اللہ مبارک پلاسون مبارک بانے ذبح شمام. خو کل چی رسول اللہ مبارک دو خانو پا ذبح کولو بانے استومان شستڑیش، نبی حضرت علی تد ذبح کولو حکم حکم. دادا نبی علیہ السلام معجزہ وا. ابو داود شریف کی روایت دے، حضرت عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالی عنہ دخپل استرگو لدل حال بیانائی. اغد سوائی وقرب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنات 5 او 6. دیوئی چی یو دفع رسول اللہ مبارک تا 15 یا 6 اوخان دا قربانی دا پار نزدی راوستلے شو. پا دی کہ ہر اوخ نبی علیہ السلام تا نزدی کے دو دا کوشش کو چی نبی علیہ السلام ماول ذبح کی. سبحان اللہ، اوخان دا شعور در لو دا چی دا رسول اللہ مبارک پلاس بانے ذبح شنو دا برکت تے. رسول اللہ مبارک حضرت علی صاحب تا وصیت کئی. ابو داود شریف اور ترمذی شریف دا حدیث نمعلومیگی چی نبی علیہ السلام حضرت علی صاحب تا وصیت کرے چی زما دا وفات نباد ما پس قربانی کوا. زکبہ حضرت علی کرم اللہ وجہو ہر کال دا رسول اللہ مبارک دا پارا قربانی کولا. روایت دا سے ذکر کئی امام ابو داود رحمہ اللہ، امام ترمذی سے ہم دا روایت ذکر کئی، مسند احمد ہم دا روایت ذکر کئی، شرح السنن البغوی ہم دا روایت ذکر کئی، صاحب دا مشکات ہم دا روایت ذکر کئی، سنن کبرى للبیہقی ہم دا روایت ذکر کرے دے، کنز العمال ہم دا روایت ذکر کرے دے. عن حنش قال رأيت عليا يضحي بكبشين. دیوی چی علی صاحب ما ولیدا چی 2 پسون بیال علول. فقلت له ما هذا، ما ورطیل چی دا سکے خویو بانی ستاغار اخلاسی گی کن. فقالوا یا علی صاحب رات ولی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ. وی ما تا رسول اللہ مبارک دا وصیت کرے ہو چی زمانہ با قربانی کے نو زکر زوز قربانی کو ما تا نبی علیہ السلام طرف نا قربانی کو نو دا مسئلہ مخکارش وکا سوک دا نبی علیہ السلام دا پارا قربانی کئی نو کولش بہتر دا اور اللہ تعالیٰ بورتا جرور کی. دا دی دا پارا علماء کرام احادیث ذکر کی جی پدے کی فضیلت دیر زیاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی محبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ تا قربانی دا پدغی ورز کی. رسول اللہ مبارک فرمائی، امام ترمذی رحمہ اللہ دا روایت ذکر کرے دے، مستدرکم دا روایت ذکر کرے علی صحیحین للحاکم، اور بیا حاکم ورسروی هذا حدیث صحیح الاسناد. مشکاتم ذکر کرے دے، کنز العمال دا روایت ذکر کرے دے، شرح السنن البغوی دا روایت ذکر کرے دے، سنن کبرى دے بیہقی دم ذکر کرے دے. رسول اللہ مبارک فرمائی ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم. دغت اختر پورس بانے دا بنی آدم پا عمالو کی بل حس عمل دا سنشتا غورا چاگا اللہ تعالیٰ تا دیر نزدیوی. یعنی دغت اختر پورس بانے اللہ تعالیٰ تا بہترین عمل قربانی کے ولی من احراق الدم وینتو یا ولی. انہو لا یاتی یوم القیامت بقرون واشعار واضلافیا. دا قربانی ساروے با دا قیامت پورس دخپل اخکرونو ویختانو دخپونو کانو سر پورا راشی. دا دے ہر یو بدل کے با اللہ ثواب ورکی.
وأن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. او د قربانی زمکه تا در رسیدل نمخ کې د الله تعالی په دربار کې دا قربانی قبولوي. اے بندگانو، اے د الله تعالی بندگانو، تاسو په دې سره خپل ځانونه خوشاله کړئ، یعنی په خوشحالۍ باندې تاسو دا قربانی کوئ. معلومه شو چې دغه اختر په ورځ الله تعالی ته محبوب ترین عمل هغه قربانی کول دي. د دې حدیث په شرح کې مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کوي، قال زین العرب يعني أصل العبادة يوم العيد إراقة الدم القربان، وإنه يأتي يوم القيامة كما كان في الدنيا من غير نقصان شيء منه ليكون بكل عضو منه أجر. ويدي د پاره چې بهترین عمل په دغه اختر کې هغه د قرباني نه زیات بل څه شی نشته، وینه تویول د قرباني، او دا به په ورځ د قیامت کې دغه سراجي لکه څنګه چې دنیا کې بے نقصان او اس تکلیف بنئ د ساروي ته دغه څه به الله راوړي. د هر یو بدل، د هر یو اندام په بدل ورته الله تعالی اجر ورکوي. ويصير مركبه على الصراط، پولی صراط باندې بدوی د پاره سورلی جوړ شي. کم خلکو چې قربانی کړي د پدی باندې بسواره پولی صراط باندې اوړي. وكل يوم مختص بعبادة ويوم النحر بعبادة فعلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. دا د ابراهیم علیه الصلاة والسلام سنت عمل ده. زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ رسول اللہ مبارک نے صحابہ کرام پختنو کړه یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے دا اللہ رسول د قربانی حقیقت و تاریخ څه شی ده؟ رسول اللہ مبارک ورته فرمایل سنت ابیکم ابراہیم، دا ستاسو د پلار حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام طریقو یادگار ده. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے من بیا عرض کو یا رسول اللہ فما لنا فیها یا رسول اللہ، مونږ ته پدې کې سدي دا خو سنت د ابراهیم علیه السلام ده، مونږ ته پکې ساجر شته. نبی علیہ السلام مبارک فرمایل بكل شعرة حسنه، د ساروی په هر یو وخت باندې یو نیکی دا وستاسو عمل نامه کې لیکل شي. صحابه کرام پوښتنه وکړه یا رسول الله فالصوف، اے دا الله رسول د وړین دا حساب دی ځکه په سبانه خو وړی ډیر زیاتی، یعنی د هر وړی په عوض کې دغه نیکی ده. رسول اللہ مبارک فرمائل بكل شعرة من الصوف حسنه، د هر وړی د ویختو په عوض کې درته یو نیکی ده. تاسو د ځانی کیشته. ابن ماجه دا روایت ذکر کړه، مستدرک ذکر کړه، مسند احمد ذکر کړه، معجم کبیر ذکر کړه، سنن کبرا ذکر کړه. نو دلته د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دا سنت عمل وړاندې شو. د دې ټولو د ویختانو بارکه اللہ تعالیٰ با دے انسان تے یو نیکی ورکئی. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پا الغنیہ کی دا خبر ذکر کرے دا چہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت تعرضک الہی اے اللہ ما ثواب من ضحا من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امتی چی قربانیو کی داغی سمر ثواب دے. وی اللہ تعالیٰ ورطو فرمائل چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امتی قربانی ثواب داده چې د قربانی ساروی په بدن باندې څومره ویختان وي، زه هغه ته د یار ویخته په عوض کې لس نیکی ورکوم او لس گناهونه معاف کوم، لس درجات اوچتوم. وی بیا رب العالمین جل جلاله داود علیہ السلام ته فرمایل اے داود علیہ الصلوۃ والسلام آیا تا ته معلومات نشته چې قربانی دا یو سورلی دا او په قربانی سره گناهونه معاف کیږي؟ تا معلومات نشتا، مطلب دا چې دا اجر ورته الله تعالی ورکي. دا په غنیه کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ذکر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فاطمی بی بی ته فرمایي اے فاطمه پاس د خپل قربانی سره ودرېګا، ذبح کول وګوره، ځکه چې کله د دې قربانی دی ویني اول ساز کې زمکه ته ورځيږي نو د دې په واسه کې به الله تعالی ستا مخکینی ټول ګناهونه معاف کوي. ان دا مسله معلومه چې کله حلاله کیږي باید چې ټول شوخوا ته ودرېږي دعا وکړي. عائشہ بی بیو فرمائل یا رسول اللہ هذا لنا اہل البیت خاصتا او لنا وللمسلمین عامتا، اے دا اللہ رسولہ دا فضیلت یواز من اہل بیت تا دے خاندان نبوت تا خاص دے وکن طول مسلمانان پدی کے مستحق دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل بل لنا وللمسلمین عاما، دا فضیلت منگو طول مسلمانان دا پارا دے، منگ دا پارا دے طول مسلمانان دا پارا دے. کنز العمال دا روایت ذکر کرے دا مستدرک، علامہ زیلعی سے ہم دا روایت ذکر کرے، اور بعض روایاتوں کی بیا الگ تفسیری مرغلے
نبی علیہ السلام ته فرمایي په دې سره ستا ګناهونه معاف کیږي. بل روایت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کوي، معجم کبیر دا روایت ذکر کړو کنز الاموال. نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې د زړه په خوشحالۍ سره قرباني وکي او په دې قرباني سره مقصد د رب العالمین جل جلاله رضا او ثواب وي، نو دا به د دې لپاره د جهنم د اور نه حجاب وګرځي، حجاب ورته وګرځي. د دې وجه نه عزتمندو باید کوشش وکړي ټول مسلمانان چې قرباني وکړي او په ښه طریقې باندې وکړي. عمرونه تاسو ډېر اورېدلې دي، یو څو خبرې د ذبح باره کې کوو. اوله دا ده چې کله څاروی ذبح کولو ته وړو نو هلته یو څو آداب باید چې موږ تاسو یاد ولرو. موږ تاسو ته په احادیث مبارکو کې ډېر مسائل بیان دي. رسول الله مبارک فرمایلی دي ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي الله تعالی په تاسو باندې د هر څه سره احسان فرض کړی دی، نیکی. کله چې تاسو په قصاص یا حدود وغیرہ کې قتلول کوئ نو بهترین طریقې سره انسان قتل کوي، یعنی بې عزتي مه کوئ او په اسانه طریقې سره قتل کوي. او کله چې تاسو څاروی ذبح کولو ته وړئ نو په ښه طریقې سره ذبح کوئ. او ښه طریقه دا د نبي اسلام فرمایي چې خپله چاړه د مخکې نه ښه تېره کوئ، خپله ذبیحه څاروي ته د مرګ د سختۍ نه نجات ورکوي. نو اول ادب دا ده چې چاقو به ښه تېره کړي، دې دپاره چې د څاروي هغه رګونه وشکئ او هغه د مرګ په وخت کې سختي پې تېره نه کړي. دغسې د څاروي مخې ته به چاقونه تېره کوي، ځکه نبي اسلام دې نه منع کړې ده. عمر رضی الله تعالی عنہ یو انسان ولید څاروي مخ کې چاقو تېره کو، هغې په درو باندې ووهه. همدغسې د یو څاروي مخ کې بل څاروی نه حلالی. بل ادب دام دی چې څاروي ته به راحت ورکوي، یعنې ذبح نه وروسته هغې ته انتظار وکړه چې کله یخ شي، وجود سالم وي، هغه نه بعد به ترې نه پوستکی وباسي، ځکه چې کله بدن یخ نه وي د هغې نه مخکې چې ته پوستکی وباسي دا مکروهه دی. او د ذبح په وخت کې به بې فایدې تعذیبوې هم نه، او چې کله ژوندی وي نو د پښو نه دې خوا خوا کشکاګل نه دي پکار. د قرباني څاروی به ښه ساتي تر دې پورې چې ذبح کول نه مخکې به وږی او تږی نه راولي بلکې موړ به راولي، او که څوک یې وساتي مخکې نه واخلي نو دې کې ډېر لوی اجر دی. ذبح به د ورځې کې دا مستحبه ده، او کله چې د حلالۍ ځای ته بوځې په نرمۍ به بوځې، په سختۍ سره راښکلې مکروهه دي. د ذبح نه مخکې به ورته پښې وتړې، راسملولو کې به ورسره نرمي کې، بې ځایه سختي به نه کې ورسره. قبلې طرف ته به یې په چپ اړخ باندې راواچې چې ساه یې په اسانه وځي. خو که د ذبح په وخت کې څاروي مخ قبلې طرف ته نه شه، اگر چې سنت پاتې شو خو ذبیحه مرداره نه ده، خوراک یې صحیح دی. اووم نمبر دا چې چاقو به ورته د اول نه تېره کې، پسه چاړه باندې ذبحه مه کوه، سټ طرف نه به یې نه حلالی. او کله چې چاړه چلی، چاقو چلی، نو په تیزۍ سره چلوه، څه سوال نه دی پکار چې دې سره څاروي ته بیا تکلیف وي. د ستوني رګونه به یې قطع کوي، څلور رګونه دي، یو د تنفس ته ساه چې پې اخلي، یو حلقوم خوراک چې پې کوي، دوه رګونه دي خوا خوا دي. د ذبح په وخت کې به د څاروي نه سر نه جدا کوي مکمل، یا دننه مغز کې چاړه ور دننه کول چې بعضې قصابانې کوي، کار مکروه دی. اگر که د څاروي غوښه نه حرامیږي خو دا کار کول پکار دی. د ذبح نه بعد به ورته انتظار وکړي چې څاروی لږ یخ شي، د هغه نه بعد به پوستکی وباسي. کوشش دا پکاري چې د ادب لحاظ وساتلی شي. د حلالېدو په وخت کې به بسم الله والله اکبر هم ویلی شي او بسم الله الله اکبر هم ویلی شي. که ښځه په خپله قرباني کولی شي بالکل جایز دی ورته کولی شي، حرامیږي نه. خو په خپل لاس باندې قرباني ډېره بهتره ده. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک نه داسې روایت موږ ته رارسېدلي د انس رضی الله تعالی عنه مبارک نه روایت دی، ضحى النبي صلی الله علیه وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بیده وسمى وکبر ووضع رجله على صفاحهما. نبی علیه الصلاة والسلام د دوه غټو ښکرونو والا تور او سپین یعنې برګ پسونو قرباني وکړه، او دواړه پسونه په خپل لاس مبارک باندې ذبح کړه، بسم الله والله اکبر ویلي، او خپله مبارکه پښه د دوی په اړخ باندې پورته سټ څخه نږدې ایښې وه. نو معلومه دا شوه په دې کې ورته اجر دی. کوشش کوئ چې په ښه طریقې باندې ذبحه وکئ. رب العالمین جل جلاله دې زمونږ او ستاسو دا اختر د خوشحالۍ اختر وګرځئ. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.